سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، نننۍ ویډیو د څنګه کولی شو چې مطلب یو فایل فولډر یا ډرایو هایډ کړو، یعنی نه غواړو چې هر څوک زموږ دغه مهم فایل یا فولډر وګوري هر کس. دوستانو راځئ په دې باندې کار وکړو. لومړی سټپ یې باید کنټرول فاینل ته ولاړ شئ. کنټرول فاینل کې موږ فایل آپشن باندې باید کلیک وکړو. په فایل آپشن کې باید په ویو باندې کلیک وکړو. کله چې په ویو باندې کلیک وکړو تاسو ته مختلف آپشن شو کوي. د دې کې موږ غواړو چې په دې آپشن باندې ډونټ شو هایډن فایل فولډر اینډ ډرایو. که چیرې دغه آپشن موږ سلیکټ کړو او اپلای کړو، اوکې کړو، نو که چیرې موږ غواړو کوم فولډر یا ورژن شارټکټ یا مثلا ویډیو یا پکچرز غواړي هایډن کې او نه غواړي چې مطلب دغه فولډر یا فایل یا ډرایو دی نور اشخاص زموږ وګوري، نو رایټ کلیک پې وکړئ دوستانو. یا مطلب زه غواړم چې دا فولډر زما هایډ شي. رایټ کلیک وکړئ دوستانو، راشئ پراپرټي ته. پراپرټي کې تاسو هایډن آپشن ټیک مارک کړئ او اوکې باندې کلیک وکړئ. دوستانو، ستاسو دغه کوم فولډر چې تاسو سلیکټ کړی دا هایډن شو. اوس هیڅوک نشي کولی چې مطلب دغه فولډر وګوري. مثلا دوستانو غواړئ چې دغه پکچر هم هایډ کړئ، رایټ کلیک وکړئ، همداسې همغه سیم طریقې د دوستانو پراپرټیز ته همداسې هایډن آپشن کلیک کړئ او اوکې کړئ دوستانو. دغه پکچر به هم د ډیسکټاپ نه هایډن شي. اوس څنګه کولی شو چې هغه هایډ فولډر یا ویډیو یا پکچر وي بیرته د هایډ نه وباسو؟ مشکل نشته دوستانو، راشئ تاسو کنټرول فاینل ته. کنټرول فاینل کې مغه فایل آپشن باندې کلیک کړئ او ویو باندې کلیک او په ویو کې شو هایډن فایل فولډر اینډ ډرایو آپشن سلیکټ کړئ او اپلای کړئ او اوکې کړئ. اوس کوم ځای نه چې تاسو فولډر فایل هایډ کړی وي په همغې ساحه کې تاسو ته بیرته د هایډ نه وباسي. موږ که چیرې مو یاد وي دوستانو دغه دوه فولډرې موږ هایډ کړي وي، دواړه سلیکټ کړئ او دواړه سلیکټ کړئ یا مثلا که چیرته دواړه یو ځل نه هایډ نه وباسئ، دواړه سلیکټ کړئ، رایټ کلیک کړئ او پراپرټي ته ولاړ شئ او هایډ آپشن ان چیک مارک کړئ او اوکې کړئ. نو تاسو ته دوستانو بیرته د چیک مارک نه وځي په خپل نارمل حالت کې. که چیرې مو ویډیو خوښه شوي دوستانو لایک شیر یې دوستانو سره کوئ او که چیرته کوم مشکل لرئ نو موږ ته کمنټ کې پرېږدئ. انشاءالله په بل ویډیو کې به تاسو ته مشکل